سلامونه دوستانو په نننۍ ویډیو کې د ریپټ ټیسټ په اړه معلومات درکوم. زموږ کم هیوادوال چې اوس وختونو کې کابل څخه دوبۍ ته راځي هغوی لپاره ریپټ ټیسټ ضروري وو، خو اوس نوی اعلان وشو چې نن پس ریپټ ټیسټ ختم شوی دی. نو غواړم چې په نننۍ ویډیو کې همدې باره کې تفصیل سره معلومات درکړم. هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. دوستانو نن ما خلیج ټایم کې یو ریپورټ ولیدو کوم چې په هغه کې د اپلای د بیلا کوله لیکل شوي وو چې کوم کسان انډیا، پاکستان، بنگلادیش، سریلانکا څخه دوبۍ ته سفر کوي نو دوی ته نور د ریپټ ټیسټ ضرورت نشته، صرف پی سی آر ټیسټ ضرورت دی. نو کله چې ما دا ولیده بیا ما آریانا او کامیر هوایي شرکتونو مسؤلینو سره تماس ونیو. نو خوشبختانه چې دوی ته هم دغه معلومات راغلي وو. زموږ کوم هیوادوال چې اوس مهال آریانا هوایي شرکت او کامیر هوایي شرکت سره د کابل څخه دوبۍ ته سفر کوي نو دوی ته صرف یو پی سی آر ټیسټ ضرورت دی. کوم چې ریپټ ټیسټ وو هغه ختم شو. مطلب دا چې اوس دوی راځي نو صرف یو پی سی آر ټیسټ به کوي، کم باندې به چې 48 ساعتونو څخه زیات وخت نه وي تیر شوی، او بل ټیسټ چې دلته راورسیږي دوبۍ هوایي ډګر کې به یې کوي. نو نور ټیسټونو ته ضرورت نشته. هماغه یو ټیسټ به چې وو ریپټ کم 2500 3000 افغانۍ به چې په هوایي ډګر کې کېدو نو هغه د دوبۍ حکومت لخوا ختم شو. نو الله دې وکړي چې نور هم داسې اسانتیاوې رامنځته شي. نننۍ ویډیو هم دومره وه. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ تر څو تاسو پوه خبر شئ. نور ستاسو دعاګانو او سپورټ څخه زه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.